یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. دلته اوس بل اعتراض دی څلورم په باب د رسالت کې. اوس وایي څنګه چې دی یهودیانو او باطل پرستو په مؤمنانو کې جادو خورولو، باطل علمونه، نو دغه شان باطل کلمات هم خورول د مسلمانانو په منځ کې، لکه د راعنا کلمه. دا به هغه کلمه و د راعنا قرآن کریم کې دا اول ځل دی چې الله رب العالمین سوی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو. دا په قرآن کې اول ځای دی چې الله رب العالمین مؤمنانو ته په خطاب کړی دی په یا ایها الذین آمنوا سره. او دا په قرآن کې راځي 89 دفعه به دا خطابات راځي، نهات یا ځله. او دا اصل کې چې تراجمه کې د آیتونه ټول یا ایها الذین آمنوا باندې چې کوم مصدر دي دینه الحمدلله ته یو ښایسته خطبه او بیان تیارولی شي د شعب الایمان. که ته وایې چې زه په شعب الایمان باندې په خپل مسجد کې درسونه کوم یا به زه خطبې وکم، دا آیتونه د قرآن نه راغونډ کا او دوه او درې ته په یو خطبه کې وایه، او دې کې چې کوم مضمون دی هغه ښکلي ورته تفاسیر او احادیثو سره ګوره، مزیدار خطبې به وکړي په شعب الایمان باندې، ځکه دا ټول د ایمان شعبې دي په قرآن کې که نه. دا شعب الایمان فی القرآن دی. قرآن کریم کې الله د ایمان شعبې ذکر کوي، ځکه الله ای ایمان والاو. عبدالله ابن مسعود وایي چې کله دې د آواز واورېد قرآن کې ای ایمان والاو، وایي ډېر ورته متوجه شه، یا به الله تعالی تا ته یو حکم کوي یا به تا الله د یو څیز نه منې کوي. که حکم درته کوي دا خبره منل ایمان دی، او چې منې کوي دی دا خبره پرېښودل ایمان دی. یا به درته حکم کوي مؤمنانو دا وکوي، او یا به درته وایي مؤمنانو دا کار مه کوئ، ځکه دا د ایمان منافي کار دی، ایمان دله خرابوي. نو دا ډېر ښکلي بیانات دي یا ایها الذین آمنوا. اول د ایمان اواز چې موږ تاسو ته شوی په یا ایها الذین آمنوا باندې وایي ژبه کنټرول کوي. لا تقولوا راعنا، غلط ټکي مه وایئ، قرآن ټکي مه وایئ. ګوره د راعنا کلمه چې وه صحابو به ویله نبي علیه السلام ته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو عالم الغیب نه و که نه، صحابه کرامو په دا داسې لفظ راعنا دې کې صحیح معنا هم پرته وه، او په دې کې وهم د خطا معنی هم وو، ځکه غلطه معنا هم پکې وه. یهودیانو چې دا واوري دا خو ډېر سازشي قوم دی چې دا مسلمانان خو خپل پیغمبر ته راعنا وایي، راځئ موږ به یې ورته وایو. نو یهودیانو به د دې هغه غلطه معنا مراد کوله چې په هغې کې توهین او ګستاخي وه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. نو الله رب العالمین آیتونه راولېږل، خو آیتونو نه مخکې یو قصه راغله. بعضې صحابه په دې یهودیانو باندې پوه شو، په دې وراني باندې هغوی وله دمکي ورکړه چې ګوره که آینده دپاره م ستاسو د ژبو نه دا ټکی واورېدو چې زموږ نبي صلی الله علیه وسلم ته م راعنا ویلی سر به دنه په توره باندې و. هغه ویل عجیبه یې خپله یې ورته وایو موږ تې منې کوئ. لانجه جوړه شوله. نبي علیه السلام ته یې ویل ګوره چې دوی درته وایي چې موږ درته وایي دوی موږ منې کوي، او ستاسو دا ملګري موږ له دمکي راکوي. نو الله رب العالمین خو د یهودیانو په هغه مرض باندې پوه یو که نه، نو الله آیت راولېږلو. الله اکبر. الله رب العالمین په خپلو پیغمبرانو غیرت کوي، او دا د صحابو تایید کې راغلی چې بالکل دا صحابه صحیح وایي، ځکه دوی په ورانې مقصد دی خپلو کې به خندل او نبي علیه السلام ته به راعنا وویلو. ښه اوس دې له راشه صحابو په کومه معنا باندې دا استعمالو چې کومه پکې صحیح معنا وه. صحیح معنا پکې دا وه چې راعنا صحابو دا اخسته د رعایت نه. نو راعنا صحیح معنا دا دی نبی زمونږ رعایت وکړه، لکه پښتو کې مونږ وایو فلانیه زما لږ لحاظ وکړه، خیر دی زما لږ لحاظ وکړه، یو خبره مې لږه واوره، یو خبره مې راوړې که دا درخواست راله ومنې لحاظ مې وکړه. نو صحابه کرام رضی الله عنهم به چې کله په مجلس کې څه سوال یا تپوس کوو د الله نبي ته به راعنا ویلو، مقصد به دا وایي زمونږ خوږه نبي که لږ ټیم راکوي او لږه توجه راکوي، یو خبره ده یو سوال دی هغه کوو. یهودو په کومه معنا باندې ویلو؟ یهود چې دی خو څلور پنځه معاني علماو نقل کړي چې یا په دې معنا یا په دې کې دوه راجح دي. یو دا ده چې دا د رعونت نه هغوی اخسته، او رعونت کې معنا د قمقلتوب ده، نعوذ بالله. نو راعنا معنا سوه ای په مونږ کې قمقله انسانه، نعوذ بالله من ذلک. نو یهودیانو به ظالمانو په دې معنا باندې نبي علیه السلام ته ویلو راعنا منه ای په مونږ کې قمقله، والعیاذ بالله. دا خو ګستاخي ده او کفر ده. اسم کافرو د کفر د پاسه کفر او ګستاخي کوله ظالمانو. نو صحابه کرام رضی الله عنهم په پوه شو په دې مرض. دغه رنګه کله کله به لی اللسان کو، لکه دوی د لی اللسان وروسته به دغه کې راشي
دا سوره نساء کې براشي لیم بالسنتهم کله کله دوی جبه تاوي او پاغي کې لګي غلط لفظ وي څنګه به لي اللسان کو داسې به راعینا راعینا په ځای به راعینا ویلو لګ به پکې دا عین دا کسره لګ وګد کړه نو یا به پکې پیدا کړه راعینا راعی شپونکی ته وي نو به معنا دا راعینا معنا ته خو په مونږ کې یو شپونکی تا تلا چا پیغمبر ویلې نعوذ بالله تاسو به ویلې ظالمان معنا دا ته چرته ګډي بيزي سره وتا ته چې ته پیغمبر والعیاذ بالله حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره ګډي بيزي سره ولیم دي د الله نبی فرمای هر پیغمبر د نبوت نمخ کې ګډي بيزي سره ولي ځکه دا چې سړی وسره دي عاجزي پیدا کیږي او بل دا ګډي بيزي هر طرف ته منډه وي نو سړی ورپسې ورزي پوره غمي وسره نو دا رسي غمخور شانته د انسان دوی ته مرسته پوره امت ملاويږي دي امت دي انبیا وته او دا غي هغه د تربيت ذمہ داری ورته وراواله کیږي نو ځکه وي هر پیغمبر چې دی هغه وي بيزي سره ولي نو مام سره ولي دي په مکه کې نبی عليه السلام فرمایي كنت ارعى الغنم على قراريط لاهل مكه په قراريط باندې مې سره ولي د مکی والو د پر قراريط کې دوه معنی علما کوي چې قراريط خو یو مقام دی لکه مکه کې یو شیخ دی هغه ماته خو د چیرې قراريط مقام دغه زیته ویلو یو غرو دی صفا مروه طرف نه دی صفا طرف نه لکشاته غوندې زیو ول دي زیته قراريط ویلو الله اعلم معنی ويا كم مقام چې سیرت کې راځي غدا دی او یا قراريط چې کوم دی دا د درهم 12 حصہ ده تقریبا دي تم چې کوم دی قراريط ویل کېږي د قیرات جمع ده یعنی څه درهم باندې د درهم په حصہ باندې په مزدوري بماوي مکی والاو د پاره ګډي بيزي سره ولي خو دوی خو په طریقه د توهین استعمال وکنه يهوديانو توهین غرض نو ځکه الله رب العالمین دی باندې پابندي ولګوله یا ایها الذين امنوا ایمان والا لا تقولوا راعنا موای کلمه راعنا وقولوا انظرنا او ای کلمه انظرنا جی مونږ تلک نظر وکړي د دې نمبر اعلان راولګي وګوره کوونه الله وی چې نبی ته انظرنا وای مونږ ته ګوري کنه یا رسول الله انظر حالنا چغي وای اے د الله رسول زمون حالت له وګوره نه ورته ورپسې وخت کېده کنه لګو واسمعوا ناوري الله وی ورته نبی ته چې کله ویل چې انظرنا نو به واسمعوا ورته کېده چې نبی درته سوي نو دا کله کیږي دا د نبی په جون کې کیږي چې تاسو مخامخ ته خبره وکي نبی علیہ السلام تاسو ته خبري صدر کی جواب بدر کې نو واسمعوا باندې عمل راشي کنه نو موږ دې صاحب ته وجه دلته نه چغوي چې یا رسول الله موږ ته نبی علیہ السلام سوي لري جواب درک ځکه تاسو واسمعوا عمل وکړو وخت یو تکي خو سیرت ویلي ولې قران سره غپ لګید الله باندې قران سره غپ ملګو الله واسمعوا دا به نبی ته مخامخ وي نو چې مخامخ وي به درته خبره کوي نو ته به وګ کې دی ورته دا د نبی صلی الله علیه وسلم په جون کې ادب دی دا نه چې تاسو د دې ځای نه چغې ویلګي دا خلق قران کې تحریفونه کوي به دلته علماء دا مسله بیان کړې دا او شیخ صاحب حسن کلام کې خپل تفصیلی لیکلي وی ګوره چې په کار دا راعینا کلمې د وجنه دا یو مثال شو هر هغه کلمه چې په شرع کې هغه ثابت نه ده او مونږه استعمالو او پاره کې وهم د غلط یو باطل معنی شته په کار یا مونږ استعمال نکو وهم پکې د خطا او غلطي معانی لکه خلق د نبی علیہ السلام بارک یا څوک چې وفات شي دای بارک حضور ټکی استعمالي یا حضرت ټکی استعمالي دا خو عربي د حضرت او حضور صحابه کرام رضی الله دا مونږ جوړ د ادب د پاره استعمالو مونږ په ټول جهان کې د ابو بکر صدیق رضی الله عنه د عمر فاروق رضی الله عنه د خلفای راشدین او د عشره مبشره او صحابه کرام رضی الله عنهم په شان ادبناک خلق نه دي تیر شوی چې نبی علیہ السلام به خبرې کولې دا بداسي ولکه غټه خوځیده بم تا به لې غټي دي د پاسه په مارغان ناشتي کو خوځي مارغان بوالو صحابه کرام خود مر ادب ولادي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لاړې مبارک ازمکه تنپری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره انتهایی مینه او محبت دې په دې زړه کې چې مغیره ابن شعبه رضی الله عنه په صلح د حدیبیه کې چې کله د مشرکانو سردار راغی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ګیری له داسې ګوتې ورولې غالبا هغه ابو مسعود دغه راوله کې د مغیره ابن شعبه ولا په دې توري په دې موټي باندې لاس اخوا کلاس نبی علیہ السلام ګیری مبارک له ګوتې مو وروړه خو مغیره ابن شعبه بوزي والے و پیجندوی نو دا سوق دی دا مغیره دی کنه وای وسم مکه کې زره د پلانجه کې لګیا مو دا اوس دونه بیا ادب دی وای هغه ز بیا ادب نه استاد الله لایق نه دی دی ګیری مبارک دی نبی علیہ السلام ته مشرکی
او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګیره ده. نو ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام دومره ادب ناکو، نو چې دومره ادب یې کړی نو حضرت او حضور ټکي هغوی له نه ورتلو. په یو حدیث کې دا ته نشي پیدا کولی چې یو صحابي دا ویلي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم او حضور علیه الصلاة والسلام دی نه دی ویلي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښکلی صفت څه دی؟ رسول الله، یا رسول الله به ورته هغې ویلو که نه، ای د الله رسوله صلی الله علیه وسلم. داسې ادب یې کړی دی صحابه کرام رضی الله عنهم. نو دې وجې نه د ځان نه به کلمات نه جوړی. دغه رنګه بعضې نور هغه کلمات چې هغه معانی د هغې غلطې وي، د الله نه غیر بل چاته غوث اعظم وي، دستګیر ورته وي، مشکل کشا ورته وي، او داتا ورته وي، نور نومونه وله ورکې، دا ناروا ده. داسې کلماتو نه به ځان ساتي. دغه رنګه علماو لیکلي عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا به نه وي داسې کلمات چې ماشاء الله وشئتا، ځکه حدیث کې تېمنه راغلی ده چې د الله او ستا خوښه شي هغه کار به کېږي. دا به نه وي، حدیث کې دې نه منه راغلی ده. عبدالله ابن عباس فرمایي دا به نه وي چې لولا البط، که چېرته بېګا هغه بطې اواز نه وی کړی، ولولا الکلب، او که هغه سپی غپلی نه وی که نه، لاتانا اللصوص، نو غله راباندې راتله. یاره سپی وغپل نو بس غله وتښتېده، او هغه بطو چغې ووالي نو بس غله وتښتېده. او یاره که ماڼګی نه دی، ماڼګی پېژنې هغه دغه چې چلی کشتۍ چې چلی، که دی ډېر ماهره نه وی نو کشتۍ اړېدله، خو به ډېر ماهره و هغه دغې زر زر وواله په دې اوبو کې، بس موږ یې بچ کړلو. او ډریور ډېر ماهر، او ډریور له بس یو دم دغه کېدله حادثه، خو ډېر تکړه و دا ګاډی داسې که نو بس موږ یې بچ کړو. نه، دا به وایي چې دا موږ الله بچ کړلو. داسې به نه ډریور ډېر ماهر او فلانی ډېر ماهر. نه، الله رب العالمین چې درله حادثه لیکلې وه که نه، چې هر څومره ماهر ډریوري او ښه په بهترین او ایزي روډ باندې به رواني نارمل، او یو درز به وشي او څه نه به خبر نشي. یاد ساته. نو دې وجې نه صحابو به دومره احتیاط کوو د دې ایتونو په بنا باندې، بیا به دا نصیحتونه کول چې ګوره دا ټکي مه استعمالوئ، دا غلط ټکي. دغه رنګه شهنشاه نوم مږ ده بچي له، شاهان شاه، ځکه دا نوم د الله دی ملک الاملاک. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله تعالی چې په کومو نومونو کې بدي شي، کوم نوم د انسانانو دپاره، هغه نوم څه دی؟ ملک الاملاک، بادشاه د بادشاهانو. او د دې دا شهنشاه د دې معنا ده، شاهان شاه او شهنشاه. او ډېرو خلکو دا نومونه ایښي، داسې نومونه به نه ږدي. الغرض چې څومره غلط الفاظ دي، غلط ټکي دي، او هغې کې غلطې معانی پرتې دي، نو دې نه به ځان ساتي. او دې باندې یو وخت کې یو شپږ کاله به کېږي او د دې نه هم زیات کېږي. په دې باندې الحمدلله ما مستقل خطبې کړی وي چې پته لګي د ملګرو سره چېرته یي که نه وي، چېرته زړو خطبو کې دا الفاظ الحمدلله ما راغونډ کړي وو ډېر، چې د هغې د وجې نه زموږ معاشره کې دا عام دي، او په دې کې د دین توهین راځي، او دې نه ځان ساتل پکار دي. ځکه الله رب العالمین دا راعینا ټکې دې نه منعو فرمایله. او دا یې فرمایل چې نبی علیه السلام ته انظرنا وایې واسمعو، او بیا ورته غوږ کېدی. غوږ ورته کېدی معنی د نبي نصیحت به قبول کوي، سمع د قبولیت مراد ده. وللکافرین، او دپاره د کافرانو عذاب علیم، عذاب دی دردناک. ما یود الذین کفروا، دې کې اوس زجر د یهودیانو ته د هغوی په عناد باندې چې دومره عنادیان دي چې تاسو باندې کم د خیر کلمه نازلیږي که نه، نو د دوی برداشت نه کېږي. د مشرکانو د یهودو دا نه ده خوښه چې مسلمانانو ته دې کوم خیر میلاو شي. ما یود الذین، نه غواړي هغه کسان کفرو چې کافران دي، من اهل الکتاب، د اهل کتابونه، ولا المشرکین، او نه د مشرکانو نه، څه نه غواړي ان ینزل، دا چې نازل کړی شي علیکم په تاسو باندې، من خیر، څه خیر، من ربکم، ستاسو د رب د طرف نه. ګوره دا یهودیان نه غواړي، ډېر حسد کوي، ډېر بغض کوي تاسو سره، نه غواړي چې په تاسو باندې یو خیر ستاسو د رب د طرف نه نازل شي. الله در باندې خپل خاص رحم او فضل وکړي. نو لہذا د دې یهودیانو نه ځان ساتئ، او د مشرکانو نه هم ځان ساته. ولې؟ ځکه د دې په تاسو باندې خیر نه پیرزو کېږي، او غټ خیر دا دی چې د خیر کلمه نازله شوه که نه، راعنا ختمه شوه، انظرنا راغه. والله الله چې دی یختص برحمته، خاص کوي په خپل رحمت سره، من یشاء، او چا لره چې وغواړي. والله الله چې دی ذو الفضل العظیم، خاوند دی د فضل لوی. ما ننسخ من آیة او ننسها نأتي بخیر منها او مثلها.
دا اوس پنځم اعتراض د دې په باره د رسالت کې، دا غي جواب. دوی به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل دي يهوديانو چې مړه دا ته څنګه په دې خپل پیغام کې او د نبوت په دې خبرو کې ته څه ګډ وړې، څنګه ته پیغمبر شولې؟ نن ته یو خبره کې ته دا دین دی، بیا څه وخت پس ته هغه منسوخ شو، بیا بل خبره وکې. او دا آیت اصل کې یو مقدمه د استاد پاره چې دویمه پاره ابتدا به سنه کې تحویل القبله مسله را روانه ده چې قبله اول کې بیت المقدس وکنه 14 یا 19 میاشتې حدیث د بخاری کې راځي. بیان الله رب العالمین حکم راولېږلو چې کعبه قبله وګرځېدله، مخکنی قبله منسوخ. نګور النسخ په دین کې معنی او دا د الله رب العالمین د حکمت تقاضا ده، د غټه فائدہ ده په نسخه کې. لکه وروسته ان شاء الله یو مثال وای، يهوديانو به نسخه نه منله، غرض یې سو غرض یې دا کومنګ نسخه ومنو د دې نبی سره چې الله تعالی کله یو حکم را لېږي بیا هغه مخکنی منسوخ شي بیا بل را لېږي. نو په دې طریقه خو به زموږ تورات اوس منسوخ شي، بیا خو موږ دا قرآن منو کنه. اصل کې د دې خبرې نه ځان ساتلو مولیانو کنه، مولیانو ځکه پکې دا چل پکې موجود. په دې طریقه باندې مقصد یې داو چې بیا خو به دا تورات زموږ منسوخ شوی دی، ته پړه کې خپته وي تورات منسوخ شي، بیا خو موږ باندې د قرآن باندې ایمان راوړل لازمي. الله رب العالمین فرمایي زما قانون دا دی، منګه چې یو آیت منسوخ کو او ننسها آیتان یې زما نبی، دا په معنا او ننسها په معنا د یرولم راځي نسیان او په معنا د ترکم راځي، مالله موږ پریدو. نو دا الله فرمایي زه دا غینه غوړه راوړم یا دا غي په مثل راوړم. مطلب دا دی بل حکم راشي په بل حکم کې د دې مخکنی حکم نسی غوړواله ډیری، اجر ډیری، فضیلت ډیری، اسانیم په کې ډیری امت لپاره. او یا که هغه سینینو په مثل خو خامخای چې مغمر اجر ملاوي. مثل معنا څه ده؟ لکه څنګه اجر چې بیت المقدس طرف ته صحابه مونږ کوو دا هغه مونږ اجر او د قشان ته اجر، کعبه ته چې مونږ کوي دا غیم د قشان اجر دی. او کله کله داسي چې یو حکم الله مخکنه بدل کې او بل راوړي، نو په دې بل کې دا مخکنی نم ډیر اجري. د دې ګڼ مثالونه دي. لکه الله رب العالمین مخکې دا منځ عائشه رضی الله عنها فرمایي د سفر دا منځ چې دا په حضر کې 2 رکعات فرض او هغه بیا منسوخ شونه، بیا په حضر کې 4 رکعات شو، په سفر کې 2 په 2 پاتې شو. نو ګوره حکم خو منسوخ شکله، هغه د 2 رکعات حکم سفر ته پاتې شو قصر ته. او د حضر کې الله رب العالمین ماسپخین او مازیګر او ماسخوتن 4 کړه، ماخامه کې 3 کړه، نو اجرم څه شو؟ عملم ډیر شو، اجرم ډیر شو. نو کله کله به مثل باندې کله کله به د دین افضلی الله وی دي کې ډېرې فائدې دي. ځکه یو حکم لري کوم بل لاړ اوله کې د عاشوري روزه د په امت باندې فرض و، نبی علیہ السلام به امر کو چې تاسو د عاشوري روزه ونیسئ، زه به نیسم. خو چې کله د رمضان روزي د دې فرضیت نازل شو، په عاشوره کې ډېر اجر او په رمضان کې ډېر اجر دی. په رمضان کې اجر دی، پوره میاشت ده او ډېر لوی افضلیت دی پکې. نو هر حکم چې بل منسوخ کیږي بل راځي، یا به دا رستنه چې الله رب العالمین راولېږي دا بل نه بغوري اجر به ډیر وي، او یا کدا نه نو خو هم مثل خو بخامخای ځکه وي او مثلها ما ننسخ چې منسوخ کومه من آیتن کما یتون سها یا موږ غیر کوستانه زمان نبی نأتی بخیر منها راوړو موږ غوړه دا غینا او مثلها یا دا غی په مثل باندې بخیر منا منا ثواب او مصلحت او منفعت دا به ډیر وي، مصلحت به ډیری، اجر به ډیری او فائدہ به پکې ډیری. او مثلها یا دا غي په مثل باندې راوړو مونږه، او مثلها معنا او نأتی بمثلها دا معنا ده، یا دا غي په مثل مونږ راوړو معنا عمل یا ثواب کې با د مخکنی سره بالکل برابرۍ، خود مصلحت سره به ډیر موافقي د مخکې په نسبت به رستنه د مصلحت سره ډیر موافقي. د دې مثال یو دا دی لکه اوله کې روزه چې فرض شوله نو پښمنه پکې وو کنه نو پکې مخکنو علی کتابو په دین کې مداوا څنګه بچ ما خام نور پرې وته نو کتاب روزه ما ته کړي و او کبه دینه ما ته کړي، خو چې د غروب الشمس نه بعد به سترګې پټې شولې بل روزه بس شو سٹارټ وشو. نو دې کډیرو صحابو نه خدای وشول. بعض صحابه دي چې هغه خپل اهل ته نزدېکت وکړي، او صحابي راغی د الله نبی ځان مې سوځولې په اور باندې څه چل شوی لکه څنګه ځان سېزلې دي په اور باندې
اے د الله نبی ځان مې پور داسې وسېزلو چې زما خو خوب نه پس د شپې را پاسېدم هلته رانه نزدېکت شوی نو ماله خو الله عذاب راکوي فرضي روژه مې خرابه دغه رنګه بعضې صحابه پکې راولګي د اینه نور نقصانات وشو چا باندې تکلیف ډیر شو بیهوشي پرې راغه ځکه چې یو صحابي واقع کې راځي کور ته راغی د ورځې کار کړی محنت مشقت او ډیر تکلیف کې و تنده او لوږه پې لګېدلې وه غربت کور والا ته وایي د ماښام ټایم کې څه افطار شته روژه ماتې هغوی نشته دی الله اکبر دا د صحابه کرامو حال کور کې خو څه نشته نو خاوند ته وایي ته لږ صبر وکړه زه دې ګاونډیانو کره څه ګورم تاله سره پیدا کوم چې لاړه واپس چې راځي ګوري خاوند دې اوده شوی دی هغه ورته وایي هی خیبة لک څومره دې ځان تاواني که خوار چې دا دې څه وکړه دا خو تا باندې بله روژه شروع شوله ته خو د دې یوې روژې د لاسه دونه په تکلیف کې وغه د سترګې دې ورغی نو دا بعضې واقعات چې راغه الله رب العالمین څه وکړو په دې حکم کې تخفیف یې وکړو هغه مخکنی حکم منسوخ شو ورکه وروستو آیتونه د روژې باره کې را روان دي الله رب العالمین حکم راولېږلو چې احل لکم لیلة الصیام الرفث الى نسائکم بس دا جایز شو بس الله وایي یا به غوره د مخکې نه یا به د هغې په مثل باندې علم تعلم آیا ته نه پوهېږې بیا د دې بعضې خلک چې یهودو دا اعتراض کړی د هغې جواب واوره یهودو دا اعتراض کوو چې دا نسخه مونږ ځکه نه منو چې دا خو نعوذ بالله د الله تعالی په عدم علم دلالت کوي څنګه وی ولې الله تعالی نه پوهېده چې دا حکم مخکې را لېږلو او بیا وروسته بل را لېږي خو د مخکې نه به دا بل را لېږلی وی که نه څنګه الله رب العالمین نن یوه خبره کوي او سبا بیا بله خبره را لېږي دا خو دلالت کوي په عدم علم د الله نعوذ بالله مونږ وی نه دا عدم علم نه دی ته په دې نه پوهېږي دا مصلحت دی الله رب العالمین چې کوم حکم را لېږي د احوالو او ظروفو مطابق را لېږي بیا چې کله بندگانو ته وګوري چې تکلیف دی ورته نو هغې کې ورته تخفیف او کمی کوي نو بندگان هم خوشحاله شي او بندگان چې دی دا وروسته عمل بیا په څه کوي په شوق یې کوي که نه کوي په شوق یې ځکه کوي که چېرته مخکنی وي خو ډېر سخت دا خو بیخي اسان دی کوو بیا دې کې دا فایده چې د دې بندگانو د الله سره مینه ډېره شي چې الله رب العالمین خو موږ ته دا حکم بیخي اسان کړو ته ګوره لکه اوله کې یو مؤمن به د لسو کافرو مقابله کوله ګرانه وه که نه نه به تښتېده که تښتېدي ګناهګارېدلې سورې انفال کې به مسله راشي اوس حکم دا دی که ستا په مقابل کې ته یو په میدان جنگ کې کافر دوو نه به تښتي دو کافرو ته به شا نه راوړي نو ګوره الله تخفیف راولېږه که نه اول د لسو کسو مقابله په تا لازمه وه اوس په تا باندې صرف یو په دو باندې لازمه ده دې کې فایده وي دې لپاره چې د مؤمن د الله سره مینه ډېره شي د دې دین سره محبت سیوا شي او دا حکمت دی د الله رب العالمین حکیم ذات د دې مثال بعضې علما ورکوي لکه ته یو ډاکټر له یا طبیب له لاړ شي طبیب دله نبض نیسي یا ډاکټر تاله ټیسټونه وکړي ته ورته یې راسې معدې تکلیف دی یا مطلب دی ګردې تکلیف دی بل تکلیف اته ته ټیسټ وکړه ورشه ټیسټ چې وکړي هغه تا ته د هغې مطابق ستا هغه مرض تشخیص وکړي هغې مطابق تا ته دوایي ولیکي وایي دا یو میاشت استعمال کوه بیا راشه یو میاشت چې ته دا دوایي وخورې په هماغه هدایتو مطابق کوم چې راته هغه ویلي نو چې راشي خامخا څه فرق راغلی بدن کې که نه نو چې راشي هغه تا ته هماغه زړه دوایي لیکي که بدله درته لیکي بیا بدله لیکي نو ته به دا وې چې ډېر قمقل ډاکټر دی مخکنی دوی خو کنه زه به دونه خوش مو مغه ونه لیکل ته ګوره بلې ولیکله نه قمقل ته هغه نه دی قمقل مخکې ستا صحت دپاره هغه مخکنی دوی بهتره وه اوس د دې نه مزید هغه دوی تاله ښه نه ده ځکه هغه دوی دومره کار وکړو چې ستا بدن یې دې ځای ته راورسو دې نه بعد دا تاله هغه دوی لیکي چې دا موجوده کم څه ناسه جراثیم پاتې دي دا هم درله ختمی لګی دی یا دا ستا بدن کم کمزوری شوی نو د طاقت دوی درته اوس په دویم ځل ولیکله چې بیرته دې دا صحت لږ راروغ شي که نه وټامن یې درته ولیکل او دغه رنګه مختلف چې کوم دی د طاقت دوایان یې درته ولیکلې نو ته به دا نه وایې چې مانه دا ډاکټر خو نه پوهېږي یاره کله یو څه یو میاشت مخکې یو څه ویلی میاشت بعد بل څه وی لګیا دی نه دا د هوښیارتوب دی الله رب العالمین خو حکیم ذات دی خپلو بندگانو ته ګوري د بندگانو د احوالو مطابق احکام را لیږي نو الله رب العالمین ته خو بیا سوال ستا که ذهن کې دا راشي چې مخکې نه خو الله ته پته وکنه چې دې بندګانو باندې دا حکم ګرانېږي نو د دې شبهې جواب مې راته مخکې وکړو هغه دا چې د دې بنده د الله سره مینه ډېره شي چې وګورئ مخکې الله رب العالمین حکم سخت را لېږلی الله ته پته وه چې دوی به پې عمل نه شي کولی همیشه
خو زه چې ورته راښکته کړم نو دوی به دا وروستنی عمل په شوق بیا وکړي. په خبره پوه شو که پوه نه شوئ؟ د دوی به مینه ډېره شي د دې دین سره چې زه وګوره که هغه مخکنی وی هغه خو ډېر ګران و، اوس خو دا دین ډېر اسان شو، دې حکم کې خو ډېر ښکلی تخفیف راغی. نو دا وجه ده. الم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر، په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی. ګوره د نسخې دپاره یو دلیل دا وویلو چې نسخه کې نأتي بخیر منها او مثلها، یو حکمت ولا دا وویل چې یا به د هغې نه غوره حکم راځي یا د هغې هم مثل یو. بل دا وایي آیت ته نه پوهېږي چې الله رب العالمین په هر څیز باندې قادر دی. نو چې قادر دی په هر څیز د هغه خوښه ده چې څنګه حکم را لېږي، تا له څه پکار ده او ما له چې موږ په اعتراض وکړو چې ولې مخکې دا حکم او وروسته ولې دا حکم راغی. دریم علم تعلم سره بل جواب کوي چې نسخه د الله رب العالمین اختیار کې ده. ولې؟ بادشاه دی که نه؟ علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، بادشاه دی د اسمانونو ځمکې، د هغه خوښه ده، بادشاه خوښه ده چې څه قانون را لېږي. نو د الله رب العالمین په بادشاهۍ کې ګوتې مه وایئ. علم تعلم آیت نه پوهېږي ان الله یقینا الله له ملک السماوات، خاص د هغه په اختیار کې بادشاهي د اسمانونو د والارض او د ځمکې. وما لکم او نشته ستاسو دپاره من دون الله سوا د الله نه من ولي څوک دوست بچ کوونکی ولا نصیر او نه څوک مددګار. چې الله دې راګیر کړي نو د الله نه دې بیا څوک نشي بچ کولی. ام تریدون دې کې زجر دی دی منکرینو یهودیانو ته پر رسول باندې د اعتراض د وجې نه الله رب العالمین دې ته رټنه ورکړې، دې پر رسول اعتراضات کوي. یهودیانو کې خطاب یهودیانو ته، یهودیانو کې دا مرض و چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې به شبهات او اعتراضات او سوالات کول. اول به کول صرف د دې دپاره هدایت به غرض نه و چې موږ ته جواب میلاو شي او موږ به پې بیا ایمان راوړو، صرف د پریشانه کولو دپاره، صرف دې دپاره چې موږ هم ډېر پوهیږو او دې ته هغه غلوطات ویلی کېږي او تعنتي سوالونه دې ته ویلی کېږي. دې وجه نه دا به وروسته سورې مایده کې انشاءالله دا ادب راځي چې تعنتي سوال جواب به هم نه کوي. بعضې خلک هسې د بل علم معلوموي یا هسې هغه شرموي په یو مجلس کې، یا وایي چې بس لا جواب یې کړم او خلک ما ته وایي چې لکه څونه ناشنا سوال یې وکړه. دا خو خپل تکبر ته ښکاره کوي. یهودیان به هم راتله مختلف اعتراضات به کول. الله رب العالمین ورته زجر ورکوي. ام تريدون آیتاسو دا اراده لرئ ان تسألو چې تاسو سوالونه او تپوسونه وکئ په طور د اعتراض باندې رسولکم د خپل رسولنا کما سئل موسی لکه څنګه چې سوالونه کېدی شو د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې د دې نه. کما سئل موسی من قبل ولې وایي دې کې اشاره کوي دې ته چې دا د دې د مشرانو عادت د دې مشران چې وغیب هم دقه شان د موسی علیه السلام نه سوالات کول، اعتراضات به کول. کله به ورته ارنا الله جهره مخکې تېر شو که نه موږ ته هم الله وښایي چې ښکاره یې وینو، کله به ورته سویل کله به یې سویل، ګډې وډې خبرې به یې کولې. نو دوی را لګېږي دقه شان سوالات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کوي. نو پر رسول باندې داسې اعتراضات کول دا خو کفر دی. اسی تعنتی سوالونه او د نبی ټیم ضایع کول. ومن يتبدل الكفر او چا چې واخستلو خوښې کړلو کفر بالایمان په بدل د ایمان کې فقد ضل یقینا دا انسان گمراه شو سواء السبیل د برابر لارې نه د حق لارې نه دی واوړېدلو. ود كثير من اهل الكتاب دویم زجر. ګوره الله رب العالمین فرمایي ډیر اهل کتاب دا غواړي چې تاسو مرتد کی لو يردونكم من بعد ایمانکم چې وامړی پس د ایمان ستاسو نه کفر طرف ولی حسد من عند انفسهم حسد دی کن. شیخ صاحب مونږ ته ویلی شیخ عبدالسلام رحمه الله ډېر هوښیار انسان او عجیب عجیب خلک به یې خواله راتله. هغه ویل ما له یو څه وخت کې یو قسم خلک راغه د مغرب ملکونو کې اوسېده یورپ وغیره کې. وایي ما ته ویلی چې شیخ صاحب په دنیا کې اوس داسې یو تحریک روان دی د یهودو نسواراو خاص کر نسوارای دا تحریک چلی سوچ د یهودیانو د چلی دا نسوارای عیسایان د دې د ادارې او د ان جی اوز وغیره وی هغې وایي چې موږ عیسایان دنیا کې ښه ډېر یو هېڅ ضرورت نشته چې مسلمانان عیسایان کو مسلمانان عیسایان کوو نه خو داسې تحریک پکې وچلی چې به د خپل اسلام عمل ونه کړي. خبره پوه شو مطلب عیسایان کېږي دی نه خو چې مسلمان هم پاتې نشي صرف مغرب پرست شي چې زمونږ په شان لباس زمونږ په شان ناسته ولاړه زمونږ دا کلچر او زمونږ دا بد اخلاقي او زمونږ د معاشرې د بې حیي پکې راشي او دا راغلی ده که نه ده راغلی دقه چل. وایي دوی دا غواړي
چې یاره که دا مسلمانان عیسایان کېږي نه دي کېږي موږ پې څه کوو موږ ښه ډېر یو خو چې د خپل دین باندې عمل ونه کړي دلته الله رب العالمین فرمایي ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډېر د اهل کتابونه لو يردونکم چې واړئ تاسو من بعد ایمانکم رستو د ایمان راوړلو ستاسو نه کفارا کفر کوونکي حسدا د وجې د حسد نه من عند انفسهم چې دا حسد پیدا شوی د نفسونو د دوی نه د دې په نفسونو کې موږ سره حسد پروت دی ګوره الله رب العالمین ته پاکې پاکې خبرې کوي چې دې تاسو سره حسد کوي من بعد ما پس دا غنا تبین لهم الحق چې خخکار شوی دوی ته حق یو سړی وای مړه حسد بزکه کې چې پویږي بنه موږ ورته چرته بی دین ښکارو وای نه خپو یې شوی چې ته په حق ستا حق متمعلوم دی ستا حقانیت منی د دې قرآن حقانیت او د رسول حقانیت منی خو دشمنی د پزړه کې او حسد دی دا غي د وجنه دی دا کار کوي فعفون ما فی کوي واصفحوا مختواړه وي بے پروا شي دې سمانه نه پروا یې مساته بے پروا شي خپل کار کوي خپل کار خلک کوئی کنه پښتانه مړوي کاروان بروان سپي بغا پی دی بلګیای خو تاسو خپل کار کوي خپل هدف باندې نظر ساتي ځان خپل مقصد ته ورسوي حتی تر دې پوری اتي الله بامر چرا بولی الله تعالی خپل امر او خپل حکم نه مراد څه حکم القتال تر دې پوری چې الله رب العالمین به حکم د قتال راولېږي د يهودو سره نبیا به ورله په تور علاج وکړي هغه پوری تاسو عفو او صفح وکړي صبر کوئ ان الله یقینا الله على كل شيء قدير پارسیز باندې قدرت لرونکي ذات دی واقیم الصلاه درې آداب ذکر کوي منز زکات او خنیت وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله کوم عمل چې د خیر لګي الله بدل اجر درکې خنیت ساته واقیم الصلاه او پابندي کوي د مانځ ګوره مخکې کې دشمنی ذکر کړه د اهل کتابو دلته اعمال ذکر کړه دي کې مناسبت څه ده مناسبت دا ده د دشمن مقابله چې کې نو ګوره تب متقی جوړيږي کته دا غواړي چې الله رب العالمین ما په دشمن باندې غالب کینو اعمال کوا او دا خبره دی ابن قیم صاحب ډېر خولي لیکلې ده کدا کتاب هم نه را پیدا کړي نو دا زما تاسو ته خصوصي نصیحت ده چې په دور د طالب العلمي کې دا وګورئ په دې اوس عمر کې وګورئ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ابن قیم صاحب دا کوم کتاب دی الداء والدواء متوي اول جواب الکافی مرتوي دي کې د ګناونو ازرار ذکر کوي ابن قیم صاحب نو یو دا خبره ذکر کړي دا دی باندې مستقل بحث کړي کته دا غواړي چې زه په دشمن باندې غالب شم او زما مقابل کې دشمن الله کمزور کی نو تاسو سره وګور الله مرګره کیږي ستا په تقوا او ستا په نیکو اعمال وګور اوس چې دشمن هم کنځلې کوي او تم کنځلې کوي نو تا وغه یو شی شوي الله د کنځل مارو مرګره هغه کنزل مار دي تم کنزل ماري خو چې کله دشمن لګي دي کنزل کوي هغه عناد او حسد کوي او تصبر کې او تقوا کې او اعمال کې الله رب العالمین واست مدد کوي د په مقابل کې همیشه د پاره کته دا غواړي چې الله ما کامیاب کینو تقوا ځان کرا ولو نیک اعمال کوا واقیم الصلاه او پابندی کوي د مانځوات او زکات او ور کوي زکات وما تقدموا او هغه چې مخکې لګي تاسو کوم عملونه لانفسکم د پاره د فائدې د خپل ځانونو لانفسکم کی اشاره د دیتا د حصول الاجر د پاره چې تاسو ته په الله اجر درکې نو دوه شرطونه دي د دې د پاره دوه شرطونه دي یو شرط بدای چې تبه اخلاص کې ذکوي لانفسکم چې تعالی الله فائدہ درکې او من خیر د عمل بدنیک د نیکي عملي دا دوه شرطونه ول ذکر کړو او بل د عمل د قبولیت د پاره دوه شرطونه چې هغه د دې زین لک بهر دي علماء ذکر کوي یو اخلاص دی او بل اتباع السنه نو دلته وما تقدموا هغه چې مخکې لګي تاسو کوم عملونه نه کې یو دای چې لانفسکم به چې تاسو له فائدہ درکې دویم دا د من خیرن چې هر یو نیک عمل وي نیک عمل کوا او دې د پاره کوا چې الله رب العالمین په تعالی اجر درکې تجدوه تاسو به مومي دا غي اجر او ثواب عند الله دا الله په نسبت باندې تجدوه من تجدو اجره وثوابه عند الله ان الله يقينا الله بما تعملون بصير فاغ عملون باندې چې تاسو کوي لیدونکې دي وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى دیک دریم زجر د يهودو نصاراو دوانو توس اغي مسر مرګري کړه ځکه اغي کې عناد او حسد بیا الله رب العالمین د دې دعوی د ذکر کوي يهوديان وای جنت ته بنزي مگر څوک بزي يهوديان نصارا وای جنت ته بنزي مگر زمنګ نصارا بزي
دوانه لګره دعوی کې الله وي ته لک دلیل خو غواړه قلت هاتو برهانکم راوړی دلیل مخکې يهوديانو ته ویل کنه هغه پرون درس کې چې تیر شو چې د مباهله دعوت ورکړه چې بس جنت تاسو لپاره خالص راځي په دروغجن باندې مرګ غواړو وې نه کړل مباهله دلته الله فرمایي دروغ وې دي وقالوا ايدوا لن يدخل الجنه اي چربن داخلي کی جنت الا من كان هودا مگر هغه څوک چې وی يهودي او نصارى یا وی نصراني د دې څه مطلب دی مطلب دا دی يهودي و چې خیر کې يهودي ک نصراني جنت ته وځي او نصراني و چې خیر کې يهودي ک نصراني جنت ته وځي نه دي خو یو بل دین نه باندې دروس تور پسې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء نو دلته او د صد پاره دی دلته او د للتفصيل په دې یو ټکی ځان پوي کنه به پوهش دلته او د تفصیل د پاره تفصیل سمانه يهوديان وای چې نه به داخليږي جنت ته مگر يهوديان او نصارا وای نه به داخليږي جنت ته مگر نصارا دا مطلب دی تفصیل لبدي او وقالوا نمانا بد شوکه وای يهوديان لن يدخل الجنه الا من كان هودا يچربن داخليږي جنت ته مگر اسوک چې ویغه يهودي وقالوا او نصارا سوي نصارا وای چې لن يدخل الجنه الا من كان نصارا دا مطلب نه بداخليږي جنت مگر اسوک چې غوي نصارا دا بداخلي الله فرمایي تلک امانیوم دا تشیار زوګانی دي د دوی خواهشات دي د نفس بس امانی څه ته ویل کېږي چې یو خبره وکي په خپل نفسي خواهش او دلیل پی نه دي ته ویل کېږي پښتو کې ورته ویل کېږي هلکه څه په خیالي ټالونو باندې ځانګي خیالات دي تاویږي را تاویږي په ذهن کې عمل ورسره نه الله وی دا کار مکوې تشپار زوګانو باندې روانې قلت وتوای زمان نبی هاتو برهانکم راوړی مضبوط دلیل تاسو ان کنتم صادقین کای تاسو رښتونی کبدی خبره سره کوم دلیل راوړی کړه بلا دی کرد دی ردی د امانی او بیان البرهان دی بده بلا من اسلم بلکې هغه څوک چې اسلامي قبول کړلو اسلم منت خپل معنی دا تابع کړلو انقیاد وکړلو اسلم وجهه تابع کړو خپل مخ لله خاص د الله د پاره اسلم وجهه لله دي اصل کی اشاره د توحید ته وهو محسن کی اشاره د سنت ته اسلم وجهه بلکې هغه څوک چې تابع کړي خپل مخ لله د الله د پاره یعنی توحید د الله منلې ده مخ ولی ذکر کوي ځکه دا اشرف اندام دی په ټول بدن کې دي ته لیکي کی ذکر د جز مراد ته کل ټول بدن الله ته تابع کړي خلک وای کنه الکه د پلانی د مخ لحاظ وکا مطلب د شخص لحاظ وکا د شخصیت لحاظ وکا ټول بدني مرادي دلته الله فرمای هغه څوک چې تابع کړي خپل مخ د الله د پاره من ټول بدن او هو محسن نو د خیست عمل کوونکې په اخلاص او په سنت باندې فله نو د پاره اجره اجر او ثواب د عند ربي پنځ د رب د نو به سیر په دوی باندې او نو به دوی غم جن کېږي